السلام علیکم ملګرو، الله تعالی دې وکړي چې ټول به راته روغ جوړ استئ. نن مې تاسو ته یو بل د پیسو ګټلو اپلیکشن راوړی دی، کوم چې ډېر یو خوندور اپلیکشن دی او په غیر د کاره پیسې ورکوي او ډېرې زیاتې پیسې هم ورکوي. نن غواړم د دغه اپلیکشن په اړه تاسو ته معلومات درکړم، په هغې کې څنګه موږ اکاونټ جوړ کړو او څنګه پکې موږ پیسې وګټو. د دې لپاره تاسو دغه ویډیو پوره په دقیق سره وګورئ چې تر څو تاسو ته پکې څه مشکل پیښ نه شي او یا هم کوم ځای کې تاسو غلطي ونه کړئ، ځکه چې که تاسو کوم ځای کې غلطي وکړله نو بیا تاسو پکې راجسټر کېدلی نه شئ او بیا تاسو ته پیسې نه درکوي. نو ټول ناول به تاسو راشئ، دغه لینک به ما په ډسکرپشن کې اچولی وي او زموږ په واتساپ ګروپ کې به هم موجود وي. د واتساپ ګروپ لینک هم په ډسکرپشن کې شته دی. تاسو به په دغه لینک باندې کلیک وکړئ، تاسو به لاول په سایټ کې خپل اکاونټ جوړوئ او له هغې وروسته په اپلیکشن کې. نو دغه اپلیکشن به هم په واتساپ ګروپ کې اچولی وي، ځکه چې تاسو ته په دغه سایټ کې خپله درکوي چې له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ، خو بیا ځینو کسانو ته نه ډاونلوډ کېږي. نو د هغې په اړه هم پوره معلومات درکوم. نو اوس راځم تاسو ته د اکاونټ جوړولو طریقه ښایم. لاول به راشئ، تاسو په دغه لینک باندې به کلیک وکړئ. په لینک چې مو کله کلیک وکړل نو تاسو ته به دغه شان صفحه راخلاصي. نو په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ، کلیم ناو باندې. بیا به دلته راشئ، د اکپټ آل به ووهئ. دلته که تاسو غواړئ خپل نوی اکاونټ په دغه کې جوړ کړئ نو په ساین اپ باندې به کلیک وکړئ او که چېرته تاسو پکې خپل تیار جیمیل خلاصوئ نو په دغه لاندې ځای باندې به کلیک وکړئ. او که په فیسبوک آی ډي باندې اکاونټ جوړول غواړئ نو بیا به په دغه فیسبوک باندې کلیک وکړئ نو ستاسې اکاونټ به په اتومات ډول سره جوړ شي. زه غواړم په جیمیل باندې د دې اکاونټ خلاص کړم، یعنې په خپل تیار جیمیل کوم یو چې تاسو سره په موبایل کې موجود وي نو زه غواړم په هغه جیمیل باندې دغه اکاونټ خلاص کړم. نو په دغه لاندې ځای باندې کلیک کوم، دغلته به یو جیمیل انتخاب کړئ. نو په جیمیل باندې به کلیک وکړئ، دغه ځای کې به اوس خپل جیمیل انتخاب کړئ یا هم ایمیل، یعنې کوم جیمیل باندې تاسو چې غواړئ اکاونټ جوړ کړئ نو هغه به انتخاب کړئ نو ستاسې اکاونټ به په اتومات ډول سره جوړ شي. نو دغه ځای کې تاسو کتلی شئ دغه دی زما اکاونټ جوړ شو او په دغه کې په داخلېدو سره یې ما ته $15 راکړل، یعنې دغه ځای کې تاسو کتلی شئ چې ما ته یې $15 راکړل. نو دغه اپلیکشن کې چې تاسو کله خپل ځان راجسټر کړئ نو تاسو ته په لومړي سر کې $15 مفت درکوي په راجسټر کولو باندې. بیا به دلته ښکته راشئ، په دغه ځای کې ډاونلوډ فار انډرایډ د موبایلونو لپاره یې دغه اپلیکشن ورکړی دی. په دغه ډاونلوډ باندې به کلیک وکړئ، دغه اپلیکشن به ډاونلوډ کړئ خپل موبایل کې. او که چاته نه ډاونلوډ کېدو نو بیا په واتساپ ګروپ کې به دغه اپلیکشن موجود وي، له هغه ځای څخه یې په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډ کړئ. نو دغه دی زموږ اکاونټ په سایټ کې جوړ شو. نو اوس به راځو، همدغه اکاونټ به په اپلیکشن کې به موږ همدغه اکاونټ خلاصوو. نو تاسو چې کله دغه اپلیکشن ډاونلوډ کړل نو دا به خپل موبایل کې انسټال کړئ. کله مو چې دا انسټال کړو نو په اوپن باندې به کلیک وکړئ، دغه اپلیکشن به تاسو سره خلاص شي. نو کله چې اپلیکشن خلاص شي دا به لاول دغه شانتې وي، بیا به راشئ تاسو په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ، بیا به راشئ په دغه پاس ځای باندې به کلیک وکړئ، له هغې وروسته په نیکسټ باندې کلیک وکړئ او بیا هم په نیکسټ او بیا هم په نیکسټ، ورپسې به په دغه ځای باندې کلیک وکړئ، بیا به په دغه ځای کې په یس باندې به کلیک وکړئ، دلته به په دغه ځای به ټیک مارک کړئ، بیا به راشئ په دغه لاندې ډن باندې به کلیک کړئ، بیا به دغه ځای کې تاسو خپل انټرنیټ مصرف به ورته انتخاب کړئ، یعنې تاسو په میاشت کې څومره MB مصرفوئ، یعنې خپل نه مصرف اندازه باندې، ځکه تاسو په همدغه یوازې پیسې درکوي، نور کارمار خو هسې نه هم غواړي. نو دلته زه اوس 10 GB انتخابوم چې زه 10 GB مصرف کوم، نو په ډن باندې به کلیک وکړم، بیا به راشئ دغه ایکس باندې به کلیک کړئ. نو دغه دی زموږ اکاونټ جوړ شو، زموږ اپلیکشن خلاص شو. اوس به راشئ په دغه ساین اپ باندې به کلیک وکړئ. ساین اپ باندې به چې کله کلیک وکړو بیا به راشئ په ساین اپ ویت ګوګل باندې به کلیک وکړو، ځکه ما اکاونټ په جیمیل باندې جوړ کړی و نو زه غواړم په همدې به کلیک وکړو. نو په اتومات ډول به دغه ځای کې زموږ جیمیل او د هغې پاسورډ راشي. نو په دې سره زموږ اکاونټ دغه ځای خلاص شو، اکاونټ زموږ جوړ شو. نو دغه ځای کې تاسو کتلی شئ ما ته یې $15 راکړل، $15 یې مفت په صرف په راجسټر کولو باندې راکړل. اوس دغه ځای کې تاسو کتلی شئ دې کې هېڅ کار کول نه غواړئ، یوازې په دغه کې به ځان راجسټر کوئ. نو په دې باندې
لکه ستاسو ام بي چې څومره مصرفېږي د هغې بدله کې تاسو ته ډالر درکوي. یعنې هر څومره مصرف یې تاسو کوئ دا مهمه نه ده چې تاسو به دغه اپلیکیشن خلاصوئ یا به د اپلیکیشن کې کار کوئ. نه، تاسو که هر څه ګورئ ټیک ټاک کاروئ یا هم یوټیوب کاروئ یا هم نور واتساپ فیسبوک، نو ستاسو ام بي به په هغه مصرفېږي خو لیکن ګټه به تاسو ته دغه ځای کې درکوي. دغه ځای کې لاندې ریفرل لینک درکوي. دغه لینک چې تاسو کاپي کوئ بل کس ته یې ور ولېږئ او هغه پکې ځان رجسټر کړي او د هغې د ګټې 10% نو تاسو ته د هغې ګټه هم درکول کېږي. دغه ځای کې تاسو کتلی شئ او هغه کس ته هغه کس چې پکې ځان رجسټر کوي نو لومړی سر کې ورته $15 ورکوي. بیا به راشئ په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ مور باندې. مور باندې چې کلیک وکړو نو دغه ځای کې تاسو ته خپل اکاونټ راوړي. د ویډرا حد څو دی؟ د ویډرا حد $60 دی چې دغه $60 په ډېرې اسانۍ سره پوره کړي. تاسې به نور اپلیکیشن کاروئ او تاسو به ګټه په دغه اپلیکیشن کې دلته ټوله جمع کېږي. یعنې هر یو اپلیکیشن چې تاسو کاروئ نو د هغې ګټه دغه ځای کې جمع کېږي. تاسو ته د هغې بدله کې ډالر درکوي. نو د دې کله چې $60 پوره شي نو د دې څخه بیا ویډرا ډایرکټ پایپال اکاونټ ته کېږي. د ویډرا په اړه به هم تاسو ته انشاءالله پوره معلومات درکړم. کله چې زما پیسې پوره شوې نو بیا به زه ویډرا وکړم او د هغې ویډیو به هم تاسو ته درکړم د ثبوت سره. که بیا هم کومه پوښتنه مو لرله نو په واتساپ او کمنټ کې کولی شئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.